هغه کیم کس دی چې یخته په ټوله میاشت کې فرشتي د رحمت دعا کو. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په طبرانی کې دا یو روایت موجود دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هغه کس چې هغه د یو سړی د پورا رژامو ته وکړو، هغه سړی چې هغه د خپل حلال رزق نه د یو سړی د پورا د رژامو ته اهتمام وکړو، یک سړی ته رژامو ته طریقې ورکو، یک سړی د رژامو ته اهتمام وکړو، یا چې پیرا میاشت رمضان مبارک دو فرشتي د انسان د پورا د رحمت دعا وکړو. او بیا لیلۃ القدر په دغه شپه باندې و، یا چې جبرائیل امین دا د دغه انسان د پورا د رحمت دعا وکړو. څومره غټ د فضیلت او د برکت ول عمل دی، خو میشتو صرف دغه وجنه دغه نه پته شوی چې میشتو ستاسو دغه فضیلت علم نشته، دغه د ثمرات علم نشته چې الله تعالی میشتو توستا په دغه عمل باندې کیم فضیلت ورکوي. نو په چار دوی چې میشتو په دغه میاشت کې د داسې غریب سړی، مسکین سړی، عالم سړی، نیک بزرگ سړی، د شزونه کونډه شزه داسې میشتو اهتمام کوي چې هغه تمیز رژامو ته ورکی، هغه د رژامو تمیز اهتمام کوي، کایواری پوي ک لاسری پوي، کم از کم په دغه صوبه کې د سړی همیشه ځون شاملوي. نو الله تعالی د میشتو ټول ته په دا باندې عمل کړو توفیق نصیب.